د 2015م کال د می په 21مه نیټه د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې د سیاسي دفتر غړي او د بهرنی چارو وزیر وانګ یي په پیکینګ کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار او طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د یوې غیر رسمي درېاړخیزې غونډې مشري وکړه. د هغې اعلامیه له مخې چې د چین د بهرنی چارو وزارت خبره کړې، د چین، پاکستان او طالبانو حکومت موافقه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سی پیک افغانستان ته وغځوي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوه نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې مې پوښتلې چې په سیمه کې د روانو کړکېچونو پر مهال دا څه ډول پرمختګ دی. د په جواب کې وویل کله چې یوه 1.5 لسیزه وړاندې په سیمه کې د اوس په پرتله کړکېچونه خورا ډېر کم و، لا هم چین او پاکستان ونه توانېدل چې دا پروژه هغه ډول چې لازم و په هغه لومړیو سټیجو کې لا بریالۍ کړي. سی پیک چې د نومه ښکاري، د نومه معلوم دی، د نومه څرګند دی چې چاینا پاکستان کوریډور، اکانومیک کوریډور، د چین او د پاکستان اقتصادي کوریډور، نو نهایت ګټه چین ته او بیا تر یو بریده پاکستان ته هم ګټه رسیږي. پاکستان ته په دې معنا چې هغه به د دې پروژې څخه یو څه پیسې ترلاسه کړي. نور پروژه خو په بشپړ توګه ګټه ټول چین ته رسیږي. چین ته څه ګټه رسیږي که څه هم چین ټول نړۍ ته صادرات لري، د نړۍ ډېر پرمختللو هیوادونو ته. متحده ایالاتونو نیم مارکیټ د چینایي تولیداتو ډک دی، اروپا هم دغسې. خو چین غواړي چې دغه د وصل د اتصال یا کنیکټیویټي یا د خپلو صادراتو د ترانسپورټي لاره لا ډېره لنډه کړي او له سی پیک د لارې دی غواړي چې د پاکستان تر ولکې او قبضې لاندې په اوس مهال کې ګوادر یا ګودر اوبو ته ځان ورسي او په دغه ډېر ډول منځني ختیځ ته لاره ډېره نږدې کړي. خو موږ ولیدله چې په تېره یوه لسیزه کې چین له خورا ډېرو ستونزو سره مخ و. په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وسوله، ډېر تلفات دی ولیدله. بلوچستان اوس په دغسې سیمه اوښته دی چې لسیزې نور هم چې پر دې باندې عملیاتونه موسي، پاکستان خپل ټول نظامی توان وکړي، لا به دا سیمه تر کنټرول لاندې رانولي. هغه نورې نیابتي ډلې یا د دې مخالفین وسلوال ډلې به بیخي طالبان او ټي ټي پي او دا به بیخي یوې خوا ته پرېږدي. یوازې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو د تحریکونو سره هم دی نشي کولی چې دغه پروژه د عملي کړي. دا یوه برخه. دوم بحث د افغانستان دی. افغانستان ته خو زه ظاهراً هیڅ ګټه نه وینم او اړتیا هم نه وینم. اړتیا په دې معنا چې چین د منځني ختیځ د منځني اسیا سره په خپل وصل دی، منځني اسیا سره تر افغانستان لوی لار لري. نو د افغانستان د لارې به چین سی پیک څنګه راتاو کوي او سی پیک خو تر ګوادر پورې هدف دی. نو افغانستان ته به څنګه ځي بیرته به ګوادر ته راځي. زه فکر کوم چې واځي سیاسي څرګندونې دي ترڅو طالبان په اعتماد کې واخیستل شي. او دریم بحث دا دی چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو به څه رول ولوبوي یا دغه عکس العمل څه وي. ایران او هندوستان له کلونو هڅه کوي چې د چابهار بندر فعال کړي. هغه هم د ستونزو سره مخ دي. نو هغه به مونږ غواړي چې په دې برخه کې همکاري وشي. متحده ایالاتونو نه غواړي چې سی پیک د بریالۍ سي. اولته پراکسي نیابتي ډلې په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي. افغانستان په یو دغسې ټاټوبي بدل شوی دی چې هغه هلته هر نیابتي ډله تمثیل وکولای شي. څېړونکي په دې نظر دي چې د طالبانو حکومت به د هر هغه هیواد خوا ونیسي چې کولای سي دوی ته پانګونه چمتو کړي. دغه مشخص پرمختګ ته به هند په څه سترګه وګوري؟ طالبان دا نه چې هر چاته دی هغه کوي، غواړي چې ورسره نږدې سي. طالبان هیڅ ډول هغه سیاسي ثبات هلته نه لري، پالیسۍ نشته. هغه غواړي چې په نړیوال سټیج باندې ښکاره سي. همدغه ښکاره کېدل دی فکر کوي چې د رسمیت پیژندنې یوه لاره ده چې په داسې غټو پروژو باندې بحث وسي یا په نړیوالو سټیجو باندې د دوی استازي هلته ولیدل سي. تر هغې اخواته په تېره 4 کلونو کې چین ونه توانېدی چې د متحده ایالاتونو 10 سلنه ځای دی ډک. په همدې 4 کلونو کې د طالبانو 90 سلنه اقتصادي مرسته همدې متحده ایالاتونو امریکا کړې ده او دا مستند دي. د امریکا د سی آی ای راپورونه وایي چې تر 2 میلیارډ ډالر طالبان ته ورکول شوي دي. چین یې لسمه برخه هم نه توانېدلی چې ورکړي وي. لهذا هغه ځای هم چین نشي ډکولی. په ټوله کې یوازې زه دې ته یو تبلیغاتي هڅه وایم. تر دې هاخوا عملی بڼه د دې پروژې د طالبانو یا د افغانستان د شتون او نشتون په دې پروژه کې د شتون او نشتون باوجود د سی پیک
خو هم ناکامه و نن هم ناکامه ده او سبا به هم ناکامه وي.